نو تاسو ته پرون ما ویل چې د منافق سړي علامت دا دی چې دی به د یو مسلمان په خوشحالۍ باندې څه کېږي خفه کېږي به دی به د مسلمان په ترقۍ باندې خفه کېږي دی به د مسلمان په مخ کې تلو باندې خفه کېږي دی نشي برداشت کولی دا قصې دی نشي برداشت کولی چې مسلمان دی کامیاب شي صحیح ده اے پی ایس کې چې ما سبق وی که نه نو ما سکول ټاپ کړو نو په یو 3 نمبر رانه یو هلک ته اوس په یو کس مانه په 3 نمبرو پاتې شو شاته ټول کال هغه به ماته نیت رابط کړی و بیا په سکول کې زه وړوکی وم زه به دونه خفه کېدم ما دا دی لاسه کوي ما که ماته پته وي دا خپل هر څه مې وله ورکول چې دا واله دا لکه چل دی صحیح ده دا ډېر خطرناک مرض دی دا انسان ختموي دننه ښه تباه کوي زه کله ناکله یو سوچ کوم عجیبه زموږ والد صاحب فرمایل کوم انسان سره چې ستا حسدي هغه ته دعا کوه څه ورته کوه جیلس کېږي چې دی دې مخکې لا نړ شي یا دی ولې داسې دی یا دی ولې هغه ته دعا کوه هفته کې دننه به دا حسد ختم شي او حقیقت حال دی په دغې ما تجربه کړې وه په وړوکوالي بلکل ختم شوی بلکل ختم شوی بیا چا سره مې مړه کې داسې سره راغلي هغه ته مې دعا کړې انسان چې کله بل ته دعا کوي که نه بې غرضه بې مقصده دنیاوي غرض او مقصد الله جل شانو فرشتې مقرر کړي دی هغه ته دعا کوي فرشتې ده ته دعا کوي فرشتې او بار بار فرشتې چې دی د هغه دپاره دعا غواړي فرشتې ورته وایي که نه ولک المثل ولک المثل ولک المثل دا ته چې سوې الله دې دا تاله درکړي هغه دپاره دعا کوي الله دې دا تاله درکړي نو په دې طریقه سره دعا ډېره